په سلامونو مو هرکلی کوم. زه روح الله لیزی یم او تاسو ته له شمشاد راډیو تلویزیون څخه تاوده بحثونه وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ټام ویست ویلي چې خپل سفر د افغانستان په تړاو پیلوم. ټام ویست هندوستان ته ځي، له هغه وروسته متحده عربي اماراتو ته، او په دغه برخه کې چې دی سفر لري غواړي له افغانستان سره د همکاري او ملاتړ په خاطر له خپلو متحدینو سره خبرې وکړي. له دې وړاندې هم په تیرو څه کم 3 کلو کې ټام ویست سفرونه د افغانستان په تړاو درلودل، خو هغه نتیجه چې توقع کېدله له دغه سفرونو څخه نه ده ترلاسه سوې. دا چې په دغه سفر کې به پایله څه وي او د دغه سفر لاسته راوړنې باید څه ووسي، د نن شپې بحث مو پر همدغې موضوع ده. په پروګرام کې را سره 3 تنه قدرمن میلمانه دي. هر یو سیاسي شنونکی ښاغلی سمیع الله احمدزی، بل میلمه را سره سیاسي شنونکی ښاغلی سید اکبر سیال وردک، همداراز آزاد ژورنالیست ښاغلی سمیع یوسفزی. تاسو ته ښه راغلاست وایم. پخیر راست پروګرام ته. وردک صاحب، ټام ویست د افغانستان په تړاو خپل سفر پیلوي. د دغه سفر په اړه تاسو څه وایاست؟ سلامونه علیزی صاحب، تاسو ته، احمدزي صاحب ته، تاسو نو ابل محترم میلمه ته، تاسو د برنامې ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. د امریکا عمومي پالیسي چې کومه ده د امارت اسلامي یا د افغانستان اوسني نظام په اړه باندې هغه د تنبیه او د تشویق پالیسي غوره کړې ده. دا 3 میاشتې تقریبا کیږي چې ډیر هغه د پالیسي هغې چې ده ډیره تهدیدي ده. نو کله امارت اسلامي ته د پیسو یا پیسې ورکوي د بشر حقوقو لخوا نه، یا بانک جهاني تشویقوي چې افغانستان کې هغه پروژې چې نیمګړې پاتې وي دا تکمیله سي. د څو موده مخکې هم 300 میلیونه ډالر د دې لپاره هغه کړ چې افغانستان کې ځینې مشکلات د هغه کې پروژې هغه کې. دا یو تشویقي برخه ده. تشویق زیات ده په دغه امریکې پالیسي کې که اوس فعلا تهدید زیات ده. بیا کله وخت بیا وایي چې دلته مواد مخدر ده، دلته د ښځو د حقوقو نقص ده په افغانستان کې، دلته هغه ګروپونه چې د امارت اسلامي په چتر باندې وایي راتاویږي چې هغه تروریزم په نامه دوی هغه کوي. یعنې یو خواته تشویقوي، بل خواته تنبیه کوي. نو اوس هم که چېرته موږ د پخواني سفرونه د افغانستان په اړه باندې وګورو چې د کله امارت اسلامي افغانستان کې حاکمه سو، دوی زیات سفرونه وکړل د منطقي هیوادونو ته. اوس فعلا د اوسنی سفر کومه پخوا چې کومه مثبته پایله نه درلودله، فکر کوم د اوسنی سفر هم دغسې په تشویق کې د امریکې حقایق ویل کېږي او که په تهدید کې چې وړاندې کېږي؟ زما په نظر دوی خو دایم د دوی پالیسي دا ده چې دوی د خپلې ګټې په منطقه کې، که په جنوبي اسیا کې، که په مرکزي اسیا کې، که چېرته عربو ته خلیج فارس ته ځي، د خپلې سیاسي او اقتصادي ګټې څاري او خپل ارزښتونو ته ډېر متوجه دي. اوس فعلا یو هدف دا ده چې په هند ته راسي. هند غواړي لکه څنګه چې اسرائیل په خاورمیانه کې د دوی کوم ستراتیژیک ملګری ده، غواړي په یو محور باندې هغه نور هیوادونه یې په محور باندې راټول. اوس غواړي په جنوبي اسیا کې چې پخوا ډېر تمرکز په پاکستان باندې سرمایه گذاري، اوس هغه نتایج، هغه مثبته پایله ترې وانخیستله له پاکستان نه، ځکه ډېرو جنرالانو مخکې وروسته له دې چې افغانستان کې دوی شکست وخوړه، مات سول، ډېر وویلې چې پاکستان هغه څه چې موږ غوښتل پاکستان موږ سره ونه کړل. حتی د دوی تجهیزاتو نه اغلا وکړې، دوی نه ډالر واخیستې دې لپاره چې موږ مبارزه کوو. په واقع توګه اوس غواړي په جنوبي اسیا کې هند سره، هند یو ستراتیژیک ملګری ده او په دې وختو کې ډېر پرمختګ هم کړی ده. له 2009 تر 2008 په ده باندې کار روان ده چې هند دلته داسې یو محره رامنځته کړي چې د منطقي، که هغه نیپال د افغانستان د پاکستان د ایران دغه منطقي هیوادونه د هند په محور باندې راټول شي، تر څو هغه سیاسي صلاحیتونه، سیاسي هغه پرستیج هم زیات شي. او په ژمین کې د لپاره چې د چین مخه د هند په پرمختګ باندې د دوی اقتصادي مخه، د دوی سیاسي کوم هغه چې د په دې منطقه کې دا ونیسي. اوس هم دغه اهداف همدغه مشخص دي. زه فکر نه کوم چې د افغانستان کمې ناخوالې چې د افغانستان کې کومې اقتصادي ستونزې چې په دې ناسته کې د افغانستان لپاره مثمر او څخه امریکا ناهیلې ده او یا هم تیرو تجربو ګټه نه ده کړې امریکې ته، بیا ولې جدي اقدام نه کوي د پاکستان پر وړاندې؟
ګورې یو خو سیاسي برخه ده، یو نظامي کوم هغه چې دي. اوس فعلا هم کمې پیسو ته چې دی ام او اف ته ضرورت لري، اوس فعلا په هغه کې جنجال کې د اقتصادي ناورین سره مخامخ ده او سیاسي مشکلات په داخل د پاکستان کې چې کوم دي، او بل بې اعتمادي په دې کې ده چې هغه اوس کومه پروژه چې د سپیک پروژه ده په اقتصادي برخه کې چې کوم هند سره د دوی کومې اړیکې دي، نور نه غواړي چې په پاکستان باندې سرمایه ګزاري کړي، پاکستان لاسنیوی وکړي، غواړي چې له هغه نه لاره جدا کړي او هند باندې په دې منطقه کې په هند سرمایه ګزاري کړي. هند غواړي هسې یو قدرت ته ورسي تر څو د خپل هغه ارزښتونه چې دي او کومې سیاسي کومه لوبه چې ده غواړي په دې منطقه کې یو قوي لوبغاړی له هند نه جوړ کړي. نن د امریکې ګټه د افغانستان په تشویق باندې ده چې تشویق یې کړي، او که چیرې فشار یو خو سیاسي او اقتصادي ګټې دي چې هغوی په افغانستان کې هېڅ نه غواړي چې دلته موږ د هغه رقیبانو ته نږدې سو، یو مسله ده. بل ارزښتونه دي چې هغه امریکا دایم د ملګرو ملتونو په وسیله باندې د خپل ارزښتونو ته دوی پخوا هم کار کړی د اوس هم په هغه باندې پابند دي، که هغه انفرادي یا انډیویژول دیموکراسي ده یا په عموم کې هغه ده یا اقتصادي مالکیت ازادي چې ده، دوی دایم په دغو باندې هغه کوي. اوس که چیرته غواړي دا سفر چې دوی پیل کړی ده، دوی اوس هم د همدغه اهدافو لپاره له هند سره هغه کوي. بلکې هند ټرامپ له خپلو متحدینو څخه د امریکې غوښتنه کوي، د دوی غوښتنې به څه وي د افغانستان په تړاو نن؟ اوس خو یو مهمه خبره ده کله چې د هند کوم خاص استازی د افغانستان په چارو کې افغانستان ته راغی، افغانستان له چارواکو سره د افغانستان له مسؤلینو سره دی وکړه، ویې غوښتل چې موږ غواړو دلته د خپل هغه ډیپلوماټیک حضور بیرته شروع کړو، په اقتصادي برخه کې موږ کار وکړو، په سیاسي برخه کې له امارت سره کومک وکړو. یعنی دا هند په خپل په سر افغانستان ته نه ده راغلی، دا اصلا امریکا ورته ویلي چې تاسو خپل هغه ډیپلوماټیک اړیکې له امارت سره هغه کوي. او بل ویره د هند هم دا ده چې دلته هغه 1990 کوم د طالبانو کوم راتګ چې افغانستان ته و چې د پاکستان د سوري لاندې دا خلک ونیسي، دوی غواړي چې خپل اړیکې له امارت اسلامي سره پراخه کړي. بله مسله دا ده چې کله موږ د خپل ګاونډیانو سره چې د پاکستان د هند رقیب ده، کله چې له دوی سره یې موږ اړیکې خرابېږي، د هغه متقابل لوره چې هند ده هغه غواړي له افغانستان سره خپلې اړیکې پراخه کړي. عینا هم دا مسله د چین او د امریکا ده، عینا هم دا مسله د روسو د امریکا ده. نو په کار امارت اسلامي ده، په کار امارت اسلامي ته ده چې په دغسې لوبو کې، په داسې غټې غټې لوبې چې په دې منطقه کې روانې دي، موږ څنګه کولی شو خپل وردګ صاحب امریکا د هند د پرمختګ مخه نیسي، په همکاري کې له افغانستان سره کې تشویقوي په دغه؟ نه، هیڅ کله د هغه مخه نه نیسي، د هند مخه نه نیسي، غواړي هغه پرمختګ وکړي، غواړي له افغانستان سره په افغانستان سره کله چې موږ د افغانستان مسله مطرح کوو، که چیرته افغانستان حکومت د افغانستان اوسنی نظام له نړۍ سره یا د منطقې هیوادونو سره خپلې اړیکې یا ډیپلوماسي یا اقتصادي تجارتي هغه کوو، تر څو موږ نړیوال نظم ته داخل نسو، هیڅ کله موږ په رسمیت نه هدف دا و چې د هند له نږدې کېدو سره امریکا خوشحاله ده په افغانستان کې که ناراضه؟ بالکل خوشحاله ده. هند ته زه وایم فرمایش ورکړه سوی ده، فرمان ورکوي چې تاسو ګوري په مرکزي اسیا کې بیا هغه ازبکستان له امارت سره چې کله خپل یعنی دا ځینې هیوادونه دي چې هغه د دوی لپاره په منطقه کې لوبې کوي او د دوی په غوښتنو راځي امارت اسلامي سره خپلې اړیکې د خپل هغه تعاملات ورسره هغه کوي. مننه کوم. یوسفزی صاحب تاسو هم ښه راغلاست، وایم پخیر راغلاست. د ټرامپ د سفر په اړه څه وایاست؟ ډېره مننه علیزی صاحب، تاسو محترمو مېلمنو او ټولو لیدونکو ته زما نیکې هیلې او احترامات. وعلیکم السلام. د امریکا یو نماینده ده د افغانستان دپاره، د هغه مستقل دفتر اگر چې په واشنګټن کې ده، خو هغه اکثره وخت سیمې ته سفرونه کوي، هغه اروپا ته راځي، هغه اسیا ته ځي، هغه عربي هیوادونو ته ځي، او ظاهره خبره ده دغه ټول هیوادونه د افغانستان په اړه باندې یو بل سره په یوه اندازه او په ټیټه اندازه او په کمه اندازه او په ډېره اندازه یو رفت لري. نو دا سفرونه پخوا هم شوي دي، اوس هم کیږي،
یوسفزی صاحب په دغه سفر کې خپلو متحدینو ته مشورې ورکوي که له دوی څخه غوښتنه کوي د افغانستان په تړاو؟ زه فکر نه کوم چې دا وخت د ډېرې مشخصې غوښتنې ولري امریکا. البته یوه غوښتنه د امریکا ډېره واضح ده چې هغه پاکستان ته هم، ایران ته هم، تاجکستان ته هم، نورو هیوادونو ته هم ده چې په افغانستان کې د جګړې د دوباره اور بلولو دپاره به مستقیم د طالبانو مخالفینو سره کومک نه کوي. موږ په موجوده حالاتو کې د طالبانو د پالیسیو پر ضد یو، خو د یو بلې جګړې د پیل کېدو، یو بل د مقاومت د پیل کېدو فی الحال د خپله مشوره ورکوو، نه نورو ته مشوره ورکوو. نو زما په خیال دا سفرونه به کېږي او دې سفرونه داسې یو مهمه ایجنډا نه ده چې یو ارجنټ یو عاجله ایجنډا وي، خو نوموړی یو مامور ده او د ماموریت دوره یې داسې ده چې دی باید سفرونه وکړي او د وخت په وخت. اما یوسفزی صاحب کوم هدف چې دوی ټاکلی وای چې له خپلو متحدینو سره د ملاتړ او همکاري په خاطر له افغانستان سره خبرې کوو، پاکستان له دغه متحدینو څخه لیست څخه وتلی، یا پخوا متحد و که اوس وتلی یا پخوا هم نه و؟ ګوره پاکستان د امریکا دپاره یو ډېر مهم هیواد ده. هغه یوازې په اوس وخت کې نه ده بلکې په تېرو ۴۵ کلونو کې چې په افغانستان کې انقلابونه تغییر و تبدیل شوي دي. پاکستان یو ډېر مهم هیواد ده، په مسلمانه نړۍ کې یو ستر نفوس لري او همدا ډول یو ستر نظامي قوت هم ده او همیشه د امریکې د مفاداتو دپاره په دغه سیمه کې په ډېره اسانه او په ډېره ارزانه او پرته له چونو چرا د هغوی سره امریکایانو سره مرستې کړي دي. او زه فکر کوم چې امریکا دپاره اوس هم پاکستان په دې سیمه کې اهمیت لري. یو خو دا اهمیت ده چې افغانستان سره مسایل دي، دویم دا ده چې په پاکستان کې د اسلامي تروریزم یا د فنډامنټل ګروپونو وجود شته ده او دغه داسې هیواد ده چې په غربي نړۍ کې خورا زیات نفوس لري، ډېر زیات پاکستانیان په دوی هیوادونو کې دي. نو دې لپاره هم چې دغه یو د اسلامي نړۍ یو ستر هیواد ډېر نفوس لري او په غرب کې هم د دوی اتباع په خورا ستر تعداد کې پراته دي، که په اروپا کې د امریکا کې. نو دوی همیشه غربي هیوادونه پاکستان سره روابط ساتل غواړي. اما دلته ټرامپیس اشاره کوي چې له خپلو متحدینو سره یعنی هند او عربي متحده اماراتو ته ځي. دلته بیا د هند او د پاکستان ترمنځ خپل رقابت ده که چیرې متحدین وي ټول د امریکې. نن فکر نه کوي چې وضعیت دا ایجابوي چې باید امریکا د پاکستان په ځای هند ته ترجیح ورکړي؟ ګوره د امریکې خپل یو کریټیریا یا یو خپل حدود دي. امریکا هند یو ډېر ستر هیواد ده، هغه غرب کې د پاکستان سره محاسبه کول هم ناممکن ده. هند د نړۍ یو ستر هیواد ده او ستر ځواک ده او ورو ورو د نړۍ له 3-4 مهمو ځواکونو طرف ته ځي. یعنی زه فکر نه کوم چې که ټام ویسټ امریکې ته سفر کوي، هند ته سفر کوي یا نور هیوادونه استازي هند ته سفر کوي، هغه هند خپل یو منلی مقام لري په نړۍ کې او پاکستان سره هیڅ د مقایسې وړ نه ده او نه هم هند داسې یو هیواد ده چې په دې کوشش کې دي چې ځان د امریکې په اصطلاح د هغوی ملګری کړي، ځکه چې خپله یو مستقل قوت ده، یو مستقل هیواد ده. البته نور هیوادونه، عربي هیوادونه، سعودي عربستان نه نیولې تر پاکستان او عربي هیوادونه، نور هیوادونه، هغوی په دې کوشش کوي چې امریکا ته نږدې پاتې شي. خو امریکې او د هند تعلقات د یو داسې یو خط استوار دی چې دواړه طرف نه قابل احترام په صف کې ولاړ دي. نو زه فکر کوم چې هند ته د ټام ویسټ سفر طبعا دا وخت هند په افغانستان کې دومره فعال نه ده او هند طالبانو نه ناخوښ هم نه ده او د هند یو ویره وه چې که طالبانو حکومت راشي کېدای شي پاکستان سره روابط ډېر قوي شي او جهادي کشمیري ګروپونه افغانستان ته مخه کې هغوی دغه ډار بیخي یعنی له منځه ولاړو. د طالبانو پر راتګ سره دا وخت فکر نه کوم چې یوسفزی صاحب وړاندې تر دې د افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي وویل چې موږ علاقه لرو په افغانستان کې خپل سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخې کړو. بیرته اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزارت ویل چې
په سیمه کې هند یو مهم هیواد ده، موږ هم غواړو چې له دوی سره د هغه متوازن سیاست په اساس پراخې اړیکې ولرو. بیا وروسته له هغه نه پاکستان د پاکستان ځانګړي استازي ویل چې ټي ټي پي د هند لخوا تنبیلیږي یا هم حمایه کیږي په افغانستان کې موږ ته خطر ده. نن ټرامپیس هند ته راځي، آیا غواړي چې هند تشویق کړي چې نور هم نږدې سي له افغانستان سره کې مخه ونیسي؟ زه فکر نه کوم چې پاکستان په دغه دعوو باندې چې د افغانستان خاوره ټي ټي پي د پاکستان خلاف د هند په مالي مرستو تمویلوي، دا د امریکا دپاره یو نوې خبره وي یا د کومه جالبه خبره وي. دا همیشه پاکستان په هند باندې الزام لګوي چې بلوچان تقویه کوي، پاکستان په بیا وایي چې هند بیا وایي چې ټي ټي پي هند تقویه کوي. دا مسایل زه فکر نه کوم چې دومره ډېر د دغه خبرو په محراق کې وي، او نه هم هند او امریکا چې کومې اړیکې دي دومره کوچنیو مسایلو باندې یا د پاکستان په یو بیان ورکولو باندې دي سمدستي ټام ویسټ پاکستان هند ته راشي. خو البته ما چې څومره معلومات دي یا دوه تېرې میاشتې چې په قطر کې ما خپله د جي پي سینګ چې د افغانستان دپاره د هند په خارجه وزارت کې هغه مسؤل ده د هند او ایران، او هغوی په خپله ویلي چې موږ د افغانستان د حالت نه دا وخت لکه څنګه چې نوره نړۍ د مېرمنو د تعلیم او د نجونو د تعلیم او د بشرو د حقونو په اړه باندې یعنی تحفظات لرو، خو در دې نه علاوه موږ داسې نه لرو داسې اعتراضونه چې هغه د هند امنیت د افغانستان کوم جدي خطر وي یا د هند غواړي چې طالبان خلاف په نړیواله سطح باندې کوم یو کنفاین وکړي. البته یوسفزی صاحب، ټام ویز څه غواړي چې له دغه سفره ترلاسه کړي له خپلو متحدینو څخه؟ ما درته وویل چې دا یو رابطه ګروپ ته ټام ویز وظیفه هم دغه ده چې دغه ملکونو ته سفر وکړي، دوی په مسایلو باندې خبرې وکړي، د هغوی خبرې هم واوري، خپلې خبرې هم ورسره شریکې کړي. نور داسې جدي ایمرجنسي یا عاجله کومه ایجنډا نشته چې یا د هغه باندې خبرې وکړي یا د دغه اهداف ترلاسه کړي. ټام ویز غواړي چې ځان هیر نه کړي د خلکو له ذهنیتونو څخه. نو طبعا هغه وظیفه ده، کله چې چا وظیفه وي نو هغه مجبور ده چې سیمو ته سفرونه وکړي، او دغه د ټام ویسټ همدغه وظیفه ده. او ټام ویسټ د افغانستان په اړه باندې ډېر معلومات لري، او کله چې یو څوک مامور شي نو طبعا هغه به سفر کوي تر څو هغه خپله تنخواه او خپل ټیم ته د سفرونو هغه په اصطلاح هغه ځان ته حلاله کړي. خو دا وخت زه داسې کوم عاجل ضرورت نه ګورم چې هغه دې پېښ شوی، بلکې دا سفر شاید څو میاشتې وړاندې په نظر کې نیول شوی و چې راځي. احمدزی صاحب، له دې وړاندې ټام ویز څو سفرونه درلودل، که هغه په نړیواله کچه یا هم سیمه ییزه کچه یا هم د افغانستان د ګاونډ په سطحه باندې، ټولو عناوین دا و چې د افغانستان په تړاو. هغه سفرونو کومه نتیجه درلوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې ته درنو میلمنو ته ټولو اورېدونکو ته السلام علیکم. هیله ده چې ټول روغ او جوړ اوسي. ګورئ، لکه څرنګه چې تاسو ویلي چې ټام ویز مخکې سفرونه کړي، لکه څرنګه چې دغه سفر هم د ټام ویز لومړی سفر نه ده، دا به وروستی سفر هم ونه اوسیږي او ټام ویز به دغو سفرونو ته دوام ورکړي. لکه څرنګه چې په تیر کې ټام ویز دغه سفرونه کړي او کومه ملموسه نتیجه د افغانستان لپاره نه ده ورکړې، په راتلونکي کې به یې ورنه کړي. او دغه نتیجه یې نه درلودې سفرونو؟ دغو سفرونو افغانستان د سیمې هیوادونو ته د موږ ته کومه نتیجه نه درلوده، یعنې افغانستان ته یې کومه نتیجه نه درلوده. خو هغه کوم اهداف چې دوی پکې تعقیبوي هغه بیا د دوی پالیسي ده. اما یوه موضوع چې له ښکاري هغه دا ده چې افغانستان نه ده هیر سوی، همیشه افغانستان دپاره سفرونه کیږي. اساسي مسله هم دا ده. ټام ویز یو هدف له دې سفرونو هم دا ده چې خپلو نورو هیوادونو ته هغه چې دوی سره په ټکر کې لکه روسان او چینیان دوی ته وښیي چې موږ اوس هم د افغانستان په مسله کې فعال یو او موږ افغانستان نه ده بېر کړی. همدارنګه دوی کوشش کوي چې د افغانستان خلکو ته وښیي او هغه هیوادونه چې یو قسم نه یو قسم د افغانستان په معضله کې دخیل دي هغو ته وښیي چې موږ ته افغانستان مهم ده، یا د افغانستان خلکو ته وښیي چې تاسې موږ ته مهم یې، موږ تاسو سره بشري مرسته کوو، د تاسو ژوند موږ ته اهمیت لري او موږ د تاسو په فکر کې اوسیږو. دا د دې سفرونو اهداف دي چې په دغو اهدافو کې کله چې افغانانو ته ښیي چې موږ تاسو سره کومکونه کوو، موږ تاسو نه هیروو، تاسو ته توجه لرو،
په عمل کې دا موضوع څومره ثابته شوې؟ اوس اساسي مسله هم دا ده چې دوی هیڅ توجه نه ده کړې. دوی کله چې د بشردوستانه مرستو بحث په داسې وخت کې مطرح کوي چې دوی په همدې افغانانو باندې بندیزونه لګولي. په ټوله کې کوشش دا ده چې افغانانو ته هغه اولیه موارد چې د حکومت برخه حق ده چې حکومت باید هغه کارونه ترسره کړي هغه امریکایان ترسره کوي. مثلا اولیه موارد ډوډۍ، مثلا ځینې بشردوستانه مرستې چې دا د حکومت دا کار چې کوشش وکړي حکومت باید خلکو ته پیدا کړي. امریکایان هڅه کوي چې له دغو لارو نه ځینې بشردوستانه مرستې د سیمې له هیوادونو نه یا له هغو هیوادونو نه چې د افغانستان په معضله کې دخیل دي یو څه ترلاسه کړي تر څو افغانانو ته ورسیږي او خلکو ته دا وښیي چې موږ د تاسو په فکر کې یا د خلکو د حکومت ترمنځ ټکر رامنځته کړي. ځکه هغه کارونه چې حکومت یې باید وکړي دوی تر ډېره کوشش کوي چې دغه کارونه ترسره کړي. خو په اوسني سفر کې هم که تاسو وګورئ یو هدف دوی دام لري چې دغه هیوادونو افکار ګوري او له همدې نه بیا د افغانستان لپاره ستراتیژي جوړوي. افکار له 2 کلو مخکې نه اوس تغییر کړی د دوی د متحدینو که هماغسې ده؟ ګورئ د دوی ډیر متحدین کې چیرې تاسو وګورئ د دوی په پله باندې رواني، یعنی دوی په دې باندې توانېدلي دي چې دغه هیوادونه له ځان سره وساتي. هغه څه چې دغو هیوادونو باید له موږ سره تعامل کړی وای مخکې راغلي وای کومه چې د دوی پالیسي ده چې د دوی په اشاره باندې مخکې ځي نه دي راغلي ځکه په دغه پالیسي کې دوی کامیاب دي یا دوی یو څه لاسته راوړي دي چې خپل متحدین یا دغه هیوادونه غیر ناټو متحدین دوی له ځان سره ساتلي دي او د افغانستان په معضله کې هغه څه چې باید دوی کړي وای دوی نه دي ترسره کړي. دریمه مسله ګورئ دلته لکه څرنګه چې مخکې مو ویل سي د سفر په داسې وخت کې شکل نیسي چې د پاکستان ځانګړي استازي د افغانستان لپاره چې ده ده وویل چې 6,000 TTP غړي په افغانستان کې دي او دا د افغانستان حکومت نشي حمایه کوي، هند حمایه کوي. ګورئ په دغو شرایطو کې امریکایان نه غواړي چې هند غیر له چینیانو نه په بل ټکر کې مصروفه سي. د دوی کوشش دا ده چې هندي قوه متمرکزه وساتي، دا منتشره حالت ته لاړه نشي. که چیرې دغه قوه منتشره کیږي بیا هغه اهداف چې امریکایان د چینایانو په مقابل کې لري نشي ترلاسه کولی. نو د دوی کوشش دا ده چې پاکستان چې بنیادي دښمني له هندوستان سره لري ډیر مشکلات په خپلو کې لري په دې عرصه کې د پاکستان ستونزه دغه دښمني د ډیورند فرضي کرښې په اساس افغانستان ته انتقال کړي دلته یې مصروفه وساتي او هندوان دې ته تقویه کړي چې له چینایانو سره چینایان چې د نوي نظم د تعریف په فکر کې دي ډیر قوي اقتصادي پرمختګ کوي او امریکایان له دې نه ویره لري چې دا په راتلونکي کې امریکایانو ته سرخوږی جوړي او هغه نظم چې امریکایانو تعریف کړی ده دا له خطر سره مواجه کوي. نو په دې اساس باندې دلته هندوانو هندوستان دوی ته ډیر اهمیت هم پیدا کړی ده. اما یوسفزي صاحب ویل چې هند نن په هغه کچه باندې نه ده چې د امریکې ومني یا د امریکې په خوښه مخ ته ولاړ شي. هغه ځان ته یو قدرت ده په نړۍ کې ورځ په ورځ وده کوي. ګورئ دا سمه خبره ده چې هند یو قدرت ده او په نړۍ کې وده کوي. کله چې موږ د امریکایانو بحث مطرح کوو دا امریکایان تنها امریکایان نه دي ناټو سازمان ده. همدا اوس هم که تاسو وګورئ دغه بلک واټر چې په اټوم کې استفاده کیږي هندوان له فرانسې نه اخلي او د امریکایانو په اشاره باندې اخلي. که چیرې امریکایانو نه غواړي هندوان دا کار نشي کولی. تر ډیره هغه معاملات چې دوی له غرب سره لري دوی ته مهم دي او هغه څه دوی له لاسه نه ورکوي. اوس بله مسله دا وه چې تاسو ویلې چې کله هندوان اهمیت پیدا کړی ده امریکایانو ته نو پاکستان شاته غورځېدلی. ګوره د پاکستان او د امریکایانو اړیکې مقطعي اړیکې دي دا دایمي اړیکې نه دي. په ټول د تاریخ کې که چیرې وګورئ دوی مقطعي اړیکې درلودلي. کله چې پاکستان ته ضرورت پیدا سوی د هغه ضرورت په اساس باندې بیا دوی ته تعامل ته راغلي. هغه په سړه جګړه کې ده که په اوس وخت کې ده په کوم وخت کې چې دوی ته ضرورت نه وي بیا داسې پرېږدي لکه دا اوس چې پرېښودلي. خو دغه پرېښودل په دې معنا نه دي چې پاکستان امریکایانو ته ارزښت نه لري یا اهمیت نه لري. پاکستان له ډېر لوی ارزښت نه برخورداره ده امریکایانو ته. ولې اوس که چیرې مونږ وایو چې امریکایان هندوستان د دې په خاطر باندې حمایه کوي چې د چینایانو مخه ډب کړي. ګورئ که چیرې هند دومره تقویه سي چې د چینایانو مخه ډب کړي هغه خطر چې د امریکایانو هدف ده چې باید دوی یکتاز پاتې سي نړیوال قدرت دوی باید پاتې سي او نور څوک دا کار ترسره نه کړي. نو دوی هیره له چینایانو نه لري. خو که چیرې هند په دې باندې وتوانېده چې د چینایانو مخه ډب کړه بیا هند دا کار کوي. هند بیا نوی نظم تعریفوي. هند بیا امریکایانو ته سرخوږی جوړوي. نو د هند لپاره بیا پاکستان بیا په مقطعي شکل باندې ډېر مهم ده. امریکا دام نه غواړي. دا دام نه غواړي. ګوره هېڅوک نه غواړي. د هغوی هدف دا ده چې دوی پاتې سي ځان غواړي. نو د ځوان د غوښتنو په اساس باندې دوی ته اوس وخت کې مشکل چینایان دي هندوان نه دي. نو ځکه دوی هندوان تقویه کوي. خو که چیرې هند په دې وتوانېده دلته یو ګډوډي دوی رامنځته کوي. هند که وتوانېده بیا هند دا کار کوي. نو د هند د ځپلو لپاره پاکستان چې ډېره بنیادي دښمني له دوی سره لري بیا پاکستان ډېر مهم ده چې د هندوانو لپاره تقویه کړي او هندوان پرې نږدي چې دغه نظم تعریف کړي. نو په ټوله کې پاکستان په خپل ځای باندې مهم ده، هندوان په خپل ځای باندې مهم ده. سره نه دي
خپل اهداف تعقیبوي او کوشش دا ده چې کتاز پاتې سي په نړیوال قدرت کې د دوی خبره لومړی خبرې لکه څرنګه چې اوس ده او د ټام ویز دغه سفر چې سیمې ته کوي خپلې ګټې پکې تامینوي. افغانستان خلکو ته داسې ښیي چې موږ تاسې نه یو ویر کړي، سیمې ته ښیي چې موږ افغانستان معضله نه ده پرېښې، اوس هم په دې کې دخیل او باوجود د دې ښاغلی ټامیز خپله وظیفه هم باید اجرا کړي. دا د وظیفه هم مننه کوم. درنو لیدونکو دمه لرو. بیا هم په خیر رالاست. وردګ صاحب دلته اوس افغانستان څه کولی شي چې مستقیم له امریکې سره وصل شي؟ ضرور نه وي چې امریکا باید په خپلو متحدینو وګرځي. زما په نظر افغانستان خو غواړي چې منطقه ورته ډیره مهمه ده د افغانستان لپاره، ځکه ګاونډي است موږ ډیر مشترکات ورسره لرو په دا ګاونډ کې چې زموږ کوم هیوادونه دي، که هغه پاکستان ده، که هند ده او که ایران ده یا منځنۍ اسیا کې چې کوم هیوادونه دي. دلته اشد ضرورت د افغانانو لپاره نه، د اوسني نظام لپاره ده چې دوی سره موږ د خپل د اړیکو د غځولو ترجیح زیاته ورکو. ولې د یو نړیوال قدرت چې هغه هم اقتصادي هم سیاسي او په نورو ارزښتونو برخه کې وګورو، نړیوال نظم چې دوی په لاس کې ده، نو موږ ته پکار ده چې موږ امریکا سره خپل تعاملات زیات کو، خپل اړیکې ورسره ډېرې وغځو نسبت لکه چین سره چې موږ کومې اړیکې دي. دا په کوم قیمت موږ ته تمامېدلی شي چې غواړو وصل سو؟ خو زما په نظر کله چې امارت اسلامي راغلی د ده نه مخکې موږ اړیکې له امریکا سره ښې وې، ځکه موږ متحدین وو په دې منطقه کې. ولې اوس چې امارت اسلامي راغلی دلته د یو فکر د یو عقیدې مشکل رامنځته سوی، ځکه امریکا په یو عقیده ده او امارت اسلامي د افغانستان اوسنی نظام چې چا په واک کې ده دا په بلې عقیده ده، یو اسلامي اړخ ده او بل دیموکراسي برخه ده. نو تر څو د دواړو فکرونو ترمنځ هغه ارزښتونه تعریف نیسي او دواړو ارزښتونو ته د دواړو له خوا نه جانب مقابل احترام ورته ونیسي، زه فکر نه کوم دا واټن به نور هم وغځېږي. امکان لري چې دغه واټن له منځه ولاړ شي؟ دواړو فکرونو امکان په دې صورت کې لري چې امریکا هغه شرطونه چې په موږ ایښي دي هغه نه تیر سي او امارت اسلامي دومره د خپل دریځ باندې ونه درېږي. نو موږ کولی سو لکه د ښځو هغه مسله، زه فکر نه کوم امریکا ته دومره قوي مسله اوسیږي چې دوی د ښځو د تعلیم په برخه کې دومره هغو کې دا 2.5 کاله خو کومه نتیجه ورکړې هم نه ده او دوی مدافعین د حقوق بشر هم ځان ګڼي. هغه ډېر مسایل مثالونه یا بیلګې موږ په نړۍ کې لرو چې دوی لپاره نه پوهنتون کوم ارزښت لري او نه د بشر حقوق کوم ارزښت لري، د خلکو وژنه دوی ته کوم ارزښت نه لري، د خپل اهداف دوی ته ارزښت لري. هغه مثالونه دا اوس ښکاره دي، دا اوس فی الحال په نړۍ کې دا لوبه روانه ده. امریکا ته هیڅ ارزښت نه لري. که چېرته ارزښت درلودل په میلیونونه انسانان په فلسطین کې وژل کېږي، ولې ورته ارزښت نه لري؟ په میلیونه انسانان په اوکراین کې وژل کېږي د دوی د ګټو لپاره، د دوی د مفاداتو لپاره، د دوی د سیاسي پرستیج لپاره هلته جګړه روانه کړې ده. نو ولې ارزښت ورته؟ آیا د افغانستان ته نه دوی ته دومره ارزښت لري؟ د افغانستان ښځې دوی ته دومره ارزښت؟ دا 20 کلونو کې چې افغانستان کې انسانان ووژل، معیوبه یې کړل، 2.5 میلیونه معیوبین موږ ته نه لرو، دا یې چا له وجې سوي؟ دغه د 20 کلنې دورې د دوی هغه د بمونو مور په افغانستان کې استعمال، هغه وخت کې دا بشر حقوق دوی ته مهمه نه و چې نن غواړي افغانستان د بشر حقوق لپاره دوی مبارزه وکړي. نو زه وایم د دوی د خپل ارزښتونو لپاره، د خپل سیاسي پرستیج لپاره، سیاسي اهدافو لپاره، اقتصادي ګټو لپاره غواړي دغسې لوبې نن په کار اچولي. هلته اسرائیل د عربو لپاره راپورته کړی، دلته اوس غواړي هند راپورته کړي. اوس دا څو موده مخکې مسلمانانو تراویح کولې په هند کې. آیا د هند چارواکو له خوا نه د هغوی د فضل خوا نه په تراویحو کې خلکو نه وژل شول؟ آیا هغه د بابریانو مسجد چې د اسلامي یو ارزښت دی د مسلمانانو لپاره هغه د دوی له خوا نه ړنګ نه سو؟ آیا هغه ښځې چې مسلمانانې وي حجاب باندې مکتب ته تللې آیا د دوی د خلکو د ملت له خوا نه مظاهرې ونه سولې؟ یعنې دا د هند هیڅ کله نشي کولی چې زمونږ ارزښتونه وساتي. که چېرته یې مونږ ارزښتونه وساتي، اسلامي ارزښتونه وساتي، بیا مونږ کولی سو دغه نظم کې ځانونه دخیل کړو. ولې چې دوی د دوو فکرونو ټکر ته راسو، تاول چې امریکا او موجوده واکمني د افغانستان اسلامي امارات بیا عربو ته که ولاړ شو، له عرب متحده عربي اماراتو سره خو د دوی عربي ممالک ټول له امریکې سره نږدې دي، دا څنګه سره جوړ سوي؟
خو هغوی هغه نړیوال کم تعریف چې د نړیوال کم منشور چې د هغه په ځان یې منلی ده. اوس فعلا په عرب چې پخوا څه رقم اوس څه رقم دي. اوس په ډسکوټیکونه ورته نایټ کلبونه ورته خلاص دي، ښځو ته ډریوري خلاصه ده. یعنې ډېر پرمختګ یې په خپل هغه دیموکراسي برخه کې کړی، ځکه نړیوال نظم ته قایل دي. دا اوس ډېر بدلونونه راغلي دي. حتی په هغه ته حرم شریف ته چې لاړ شي هلته په هوټلونو کې جنوکیانې کار کوي که نه. یعنې دغه بدلون د هغوی چې په خپل هغه ستراتیژیک کې په خپل اړیکو کې راوسی. ولې په افغانستان کې خو تر اوسه موږ هر رقم پرمختګ نه ده کړی. افغانستان باید دغسې بدلون پیدا کړي په موجوده واکمني کې. زه وایم هر هغه څه چې شریعت په چوکاټ کې تعریف شوي وي په ده باندې علما باید تمرکز وکړي، د باندې ځانونه آګاه کړي که غواړي نړیوال نظم ته ځانونه ورداخل کړي او نړیوالو سره ښې اړیکې ولرو. په اسلام کې چې په هر څه کې ممانعت نشته، موږ باید علما دې ته زمینه مساعده کړي. دا کار باید وشي ځکه موږ اوس که چیرته موږ دا اوسنی حالت چې اقتصادي بحران سره موږ مخامخ استو، موږ په تنهایی شکل نسو کولی چې د اقتصادي مشکلات موږ حل کړو تر څو نړیوال بانک نه، تر څو آسیایي بانکونه نه، نړیوال پانګوال په افغانستان کې کار ونه کړي، دلته سرمایه گذاري ونه کړي. په تنهایی هیڅ کله موږ نسو کولی له دغه بحران نه، له دغه ستونزې نه راووځو. له کامویست نه باید څه غوښتنه وسي؟ د ده سفرونه باید په کوم ډول ترسره سي؟ زه وایم ټایم ویسټ نه، زمونږ اوس فعلا فکر نه کوم هغه غوښتنې موږ اوس له ټایم ویسټ نه، ځکه موږ لپاره دلته نه ده راغلی، هغه د خپل ګټو لپاره راغلی. نو مهمه مسلې دا دي چې موږ په نړیوالو چې زمونږ کرسۍ اوس په نړیوالو سازمانونو کې بنده ده، دا باید افغانستان ته ورکړي شي. هغه پیسې چې د افغانستان د ملت دي چې 9.2 میلیارډ دي، دا کولی شي د افغانستان په اقتصاد کې یو مثبت بدلون راولي که چیرته موږ دا هغه وکړو. نو که چیرته دواړه جانبه هم افغانستان هم نړیوال سره کینی او دغه مذاکراتو د خبرو اترو له لارې یو تفاهم ته ورسیږو، نو موږ کولی شو له دې بحران نه راووځو، هم له نړیوالو سره یې موږ اړیکې وغځېږي. مننه کوم. یوسفزی صاحب، امریکا نن کوم ډول افغانستان ته ژمن ده او څه ډول افغانستان غواړي چې ومني؟ ګوره فلحال خو امریکا غواړي چې افغانستان کې جنگ جګړه دوباره شروع نشي، بحران را نشي، افغانستان بیا د داسې ګروپونو مرکز نشي چې هغه امریکي او نړیوال امنیت ته خطر وي. او بل طرف ته امریکا هم غواړي چې طالبانو سره یو تعامل وکړي، لکه څنګه چې د امریکایي قواو په ویستلو کې یو تعامل ته ورسېدلو. خو وروسته د طالبانو اسلامي امارت پر اتاک سره طالبانو ځینې پالیسیو چې پخوا هم چې کله د 1999 نه تر 2001 کال پورې طالبانو حکومت و، په هغوی باندې نړیوالو سره په ټکر کې و، هغه د میرمنو تعلیم و. هغه طالبانو داسې یو لاره خپله نه کړله چې دغه تعامل د امریکې سره چې پیل شوی و هغه ته دوام ورکړي. متاسفانه رژیم تبدیل شولو، خو بیا هم امریکا یعنی طالبانو ته د یو حقیقت په نظر ګوري چې دا یو ستر زمینی حقیقت ته په افغانستان کې یو ځواک ده، امریکایانو سره جګړه کړې ده، نظام یې راغورځولی ده، اوس د نظام واکداران دي. او تر ټولو مهمه دا ده چې دا وخت افغانستان اکثریت یعنی 100% د ځمکې کنټرول، د سرحداتو کنټرول، امنیت د دوی په لاس کې ده. او د امنیت دی او دغه نورو مثبتو کړنو نه امریکا او نړیوال هم راضي دي. خو نړیواله ټولنه یا بالخصوص امریکا یو داسې افغانستان غواړي چې هغوی سره په ځینو وړو، یعنی دا د امریکې دپاره ستره مسله ده. خپله د امریکې د کانګرس دپاره که امریکا حکومت یا جمهور رئیس حتی وغواړي چې طالبانو حکومت په اوسني حالت کې په رسمیت وپېژني، هغلته هم بشري ټولنې دي، د بشر د حقوقو ټولنې دي، سیول سوسایټي دی، هغوی پسې راپورته کېږي چې تاسو ولې یو داسې رژیم منئ یا هغه په رسمیت ورکوئ، یا سفیر امریکې ته راغواړئ چې هغوی د جامعې 50% یوسفزی صاحب، امریکا څومره ګذشت لري په اوس وخت کې د افغانستان پر وړاندې چې تعامل ته ورسیږي؟ زه فکر کوم دا وخت د ګذشت طرف د طالبانو طرف ته ده. امریکا زه فکر نه کوم چې دوی د طالبانو سره یعنی څه چې پېښ شوي دي، امریکې د عادت ته یو ځل یو چا سره په ټکر کې وي بیا ترې نه تیر شي. دا خبرې چې هغه اسلام سره دښمني لري، زه فکر کوم
چې کومې مېرمنې په امریکا کې کوم اسلامي لباس اچوي، څومره مسجدونه جوړوي په امریکا کې جوړ کوه، شپه ورځ کې عبادت کوه، څوک د مخه نه نیسي. په غرب په اروپا کې هم نه نیسي، عربي هیوادونو کې هم نه نیسي او هیڅ چېرته نه نیسي. یعنې زه فکر نه کوم چې دلته د اسلام او د کفر یو ټکر وي. دلته د سیاسي تمایلاتو، د نړیوالو حقوقو او بشر د حقوقو یو ټکر موجود ده او طالبان باید دا احساس کړي چې دا داسې مسله ده چې حتی د طالبانو ډیر نږدې دوستان لکه چین او روسیه چې د امریکای سرسخت مخالفین دي، هغوی هم د طالبانو په دغه کړنو باندې تمایل نه ښیي. یعنې طالبانو په خپله هم په یو ډول ویلی شو چې دا د تعامل لاره په خپله دوی هم بنده کړې ده او متاسفانه د دغه مسایلو نه طالبان به کم متضرر. اما یوسفزی صاحب یو مثال بیا دا ورکول کېږي که چیرې وایي د نږدې کېدو یا د نړیوالو د قوانینو منل هدف وي، خو تیر 20 کاله افغانستان تر آخري حده پورې له امریکې سره متحد و نږدې و، حتی هغه مسایل چې دوی ته لومړیتوب درلود هغه ټول دلته منل سوي وو. اما بیا هم افغانستان د سیمې په کچه سره له دې چې نړۍ دلته حضور درلود، یو ضعیفه حکومت درلود، په 11 ورځو کې اقتصاد ټول له منځه ولاړ، څه رقم متحد و، څه رقم نږدېوالی و چې افغانستان جوړ نه سو. خو دا خو دې کې شک نشته ده چې دوی یو په افغانستان کې هغه داسې حکومت جوړ نه کړو کوم چې د افغانستان د خلکو تقاضا او کوم چې خپله د امریکای تقاضا وه، یو ملي حکومت جوړ نه شولو. دلته پخوانیو جهادي یا جهادیانو ته یا د پنجشیر یو ولایت ته 6 ولایت ته ورکړل شو، نور ګروپونه پرې ووهل شو، طالبان د تروریزم په نوم باندې ووهل شول، وټکول شول، د جامعې نه منفرد شولو. نو هغه خو دغه ستونزې او هغه غلطیانې چې ترسره شوي دي هغه خو ټولو ته معلومې دي. خو اوس امریکا په دې وړ ده چې طالبان یو قوت ده، افغانستان زمینی کنټرول او په لاس کې ده، سرحدات په کنټرول کې دي او نسبتاً په 45 کلونو د افغانستان کې په لومړي ځل باندې داسې پېښ شوي دي چې یو حکومت او یو امر او یو واک چلیږي. یعنی دا خو یو مثبت بدلون باندې نیسي. خو د دې علاوه امریکا او نور هیوادونه هم ځینې نور مسایل دي چې هغه دوی که وغواړیم له پامه نشي غورځولی، ځکه چې په دغه ملکونو کې پارلمانونه دي، سیول سوسایټي ده. یوسفزی صاحب یوې خواته د امریکې پر وړاندې د امریکې او د ناټو په چوکاټ کې د غړو هیوادونو پر وړاندې بې باوري ده، له بلې خوا باید اسلامي امارت تاسو وایئ چې ګذشت وکړي، اسلامي امارت باید له کومو مسایلو تیر سي چې تعامل ته ورسیږي او پر نړیوالو باید څه رقم باور وسي چې دوی دې بیا له نږدې کېدو سره افغانستان انزوا ته نه پرېږدي. زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه اوس هم سخت تمایل لري د افغانستان په اړه باندې او غواړي چې طالبانو سره روابط بهتر کړي. خو طالبان یا ادراک یا احساس هغه اندازه نه ده کوم چې پکار ده. که افغان میرمن له تعلیم وکړي نو دې ته به د امریکې څه ګټئ، که وي نه کې څه ګټوي، نقصان یې دواړه افغانانو، د افغانستان حکومت او د افغانستان خلکو ته ده. نو زما په خیال دا وخت د دغه توازن او د دغه روابطو د جوړولو زیات مننه کوم کلي د طالبانو په لاس کې ده. که دوی دغه یو مسایلې نه تیر شي د میرمنو حقونه او دا د افغانستان د خپلو خلکو ګټه ده، نه د امریکې په ګټه باندې. که دغه د میرمنو مکاتب او تعلیم دروازې خلاص شي، زه فکر کوم چې بیا نړیوال دومره زیاتې طالبانو ته د ګوتې نیونو نقطې نه لري چې او زه فکر کوم چې نړۍ ورو ورو دې ته تیاره ده چې طالبان په رسمیت وپېژني. البته طالبان هم باید اقلا مننه یوسفزی صاحب، مننه کوم. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. احمدزی صاحب د نړۍ یا له امریکې سره د تعامل کلي له اسلامي امارت سره ده، ولې په دغه کلي باندې قلف نه خلاصوي؟ ګوره ښه، نن په نړۍ باندې لیبرالیان حکومت کوي او په دې کې د هغه چا حقوق مراد دي څوک چې لیبرال ده. هر هغه څوک چې لیبرالیان نه دي یا زور نه لري، د هغوی حقوق تر پښو لاندې کېږي. هغوی فردي ازادي ته ډېر ژمن دي.
چې فردي ازادي باید اوسیږي. دا فردي ازادي د دوی تر عنوان لاندې د فردي ازادي د ضعف لپاره دوی دغسې حکومتونه چې د اسلامي امارت دي دا ضد ګڼي. دوی پر دې عقیده باندې دي چې قوي حکومتونه خپله د فردي ازادي ضد دي. قوي حکومتونه خپله د فردي ازادي ضد دي. نو حکومتونه باید د انتخاباتو له نګاه رامنځته سي، ځکه چې هغوی باید دې ته مجبور اوسیږي چې د خلکو غوښتنې ومني. په عربو کې خو انتخابات نشته، څنګه امریکا ورسره تعامل لري؟ عربو انتخابات نه دي کړي، شاهي نظامونه پکې موجود دي، خو د امریکا یا د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت د بشر د حقوقو منشور دی ټول پر ځان باندې عملي کړی. یعنی هغه 13 مادې چې کومې دي پکې ټول یې پکې منلي، تاسې په عربو کوري، خو په هغې کې داسې مادې دي چې هغه له اسلام سره په ټکر کې دي. چې هغې نه یو جمله ویلی سو چې هر څوک چې ځوان و دی کولی شي چې هر دین قبول کړي، چې دا په اسلام کې نسته. هر څوک چې ځوان سو پیغله سو د هر دین له کس سره واده کولی شي، دا په اسلام کې نسته ده. نو دوی اوس کوشش کوي چې دلته داسې یو حکومت رامنځته کړي چې هغه په داخلي چوکاټ کې ضعیف اوسیږي. تاسې امریکا څو فرقاقت ګورئ، خو دوی په داخلي چوکاټ کې ضعیفه دي. ولې ضعیفه دي؟ دا اوس د وسلو قانون ده، دوی د وسلو قانون نسی بندوي. په امریکا کې د ورځې 450 کسان د ټوپک په ډز مړه کېږي. شراب نسی بندولی، موټروانان چې موټر چلی شراب چکي د ټکر نه څومره خلک وژل کېږي، ځکه یې نسی کولی. دوی وایي که چیرې دا بند کړو ځینې خلک ناراضه کېږي چې بیا موږ ته رایه نه راکوي. نو موږ ځکه دوی سره جوړ نه راځو چې هغه اعلامیې د بشر د حقوقو او د دوی چې کوم اهداف دي چې پر موږ باندې تطبیق کوي هغه نه منل کېږي. دا به تر کله دوام پیدا کوي چې دا خوا وایي چې موږ جوړ نه راځو، هغه خوا وایي چې ته باید جوړ راسره راسې؟ ګورئ، لکه څرنګه چې مخکې مې ویلې دا نظم چې ده دا په پاشل کېدو کې ده، په ویشل کېدو کې ده. هیوادونه نور تقسیمونه دي، قطبونه نور رامنځته کېږي. داسې یو حالت ګوري چې امریکا 20 کاله مخکې به یې وغوښته کوم حکومت انزوا ته بوځي، ډېر په اساني به انزوا ته بولی سو. خو تاسې وګورئ په 2 کلونو کې دی نه توانېږي چې اسلامي امارت انزوا ته بوځي. ولې نه توانېږي؟ ځکه چې چینایان او روسان دي د دوی خبرو ته تن نه ورکوي، او هغه کار چې دوی په 20 کلونو کې مخکې چې هم په روس چلیده هم په چین باندې چلیده، نن پر هغو باندې نه چلیږي. نن هغه کار نشي کولی. کله چې د لیبرالي سیستم له امنه حقوق مراعات سو یا دغه شیان تا ومنل، نور په داخل کې چې فردي ازادي په کومه او څومره چې جنایت کېده نور هېڅ مشکل نشته. ولې نشته؟ ګوره، امریکا په 240 کلونو کې په 250 جګړو کې برخه اخیستې چې په دې کې انسانان ډېر وژل سوي. په هر 98 ثانیو کې په یوې ښځې جنسي تېری کېږي په امریکا کې. نن همدا اوس 450 کسان د ورځې ټوپک په ډز مړه کېږي. 17,000 کسان په کال کې خودکشي کوي. ولې نه ورپام کېږي؟ چې ګورئ، د 2014 نه تر 2021 کال پورې د امریکا د پینټاګان راپور ده، د امریکا په پینټاګان کې په 1,17,000 مېرمنو جنسي تېری سوی. په څومره وخت کې؟ د 2014 نه تر 2021 کال پورې دوی راپور ده، په 1,17,000 مېرمنو باندې جنسي تېری سوی. ګوره، د جنسي ځورونې تر ټولو خطرناک مرکزونه پوهنتونونه او مکتبونه دي. هره ورځ 20,000 ټلیفوني اړیکې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي هغه مربوطه ادارو کې ثبتېږي. هره ورځ په 2014 کال کې په تګزاس کې 201 مېرمنې د خپلو میړونو لخوا وژل شوې. په کالیفورنیا کې اصول 9 مېرمنې. بومیان چې په امریکا کې اوسیږي، دوی په هغه ځایو کې چې بومیان اوسیږي هلته حادثوي تمرینات ترسره کوي تر څو هغوی دې ته مجبور کړي چې امریکا پرېږدي. په 2019 کې په میلیونو بومیان په امریکا کې اوسېدل، خو که چیرې تاسې وګورئ هغه اوس په زرګونو ته رسېږي. دا د امریکا د زبر او د جبر په اساس. زندانونه په نړیواله کچه تر ټولو خطرناک زندانونه دي چې 2,001 نه تر ډېرې مېرمنې پکې بندیانې دي. 2,001 نه ډېرې مېرمنې د امریکا په زندانونو کې بندیانې دي. سرحدونه تر ټولو خطرناک سرحدونه دي چې په دې تیر کال کې 2,000 کسان د دوی په سرحدونو کې وژل سوي ول. نو داسې یو هیواد چې د نظم تعریف کړی، بیا دی په دې کې د بشر د حقوقو بحث مطرح کوي، بیا هغه داسې یو ټولنې ده چې هغه اسلامي ټولنې یو هغه چې 100% خلک مسلمانان دي. دومره مسایل چې پکې شته، ولې دا موضوع نه ښکاري نړۍ ته؟ ګوره، د بشر د حقوقو اعلامیه یا د بشر د حقوقو سازمان، د ملګرو ملتونو سازمان د نیکسون د دوکترین په واسطه جوړ شوی چې په سیاست کې ورته دوستون سیاست وایي چې خپل د غرب او د امریکایانو ګټې پلي کوي. د غرب او د امریکایانو ګټې. دوم، میډیا د دوی په لاس کې ده. میډیا په 2019 کې تاسو کې بشر حقوق اعلامیه وګورئ، په هغې کې په اول کې هندوستان د بشر حقوقو په ضد کې ده، په درېیم کې امریکا ده. خو دا په ډېر په نړیواله کچه باندې نه تشریح کېږي. ځکه نه کېږي چې هغه هیوادونه چې د دوی ضد د میډیا د هغوی په لاس کې نه ده، تر څو دا خلکو ذهنونو ته ورسوي، خلکو ته یې ورسوي. نو ځکه دغه حالت هم میډیا د دوی په لاس کې ده، هم دغه سازمانونه دوی لپاره کار کوي، ځکه تر ټولو ډېره بودیجه امریکایان ورکوي. باوجود د دې چې دومره د بشر حقوقو ضد کړنې دوی ترسره کوي، دومره د بشر حقوقو ضد کړنې ترسره کوي، همدغه بشري وضعیت، همدغه بشري حقوق د دوی په بهرنۍ پالیسي کې ډېر مهم ابزار دي.
هغه هیوادونه چې دوی ډول ته نه ګډېږي د بشر حقوقو په ضد کړنه باندې تورنوي او په همدې اساس باندې هڅه کوي چې هم په داخلي چارو کې لاس وهنه وکړي او هم بهرنۍ پالیسي ولري. اسلامي امارات تر کومه حده پورې تیریږي امریکې ته او امریکا تر کومه حده پورې د اسلامي امارات حکومتداري ته ژمن دا د بشر حقوقو بحث مې دا درته مطرح کړي بشري وضعیت پکې دا ده. دوهم هدف چې امریکایان یې لري ګور امریکایان په افغانستان کې دوه هدف لري. یو د افغانستان د حکومتولي باید د دوی په خواښه عیار سي. د افغانستان د حکومتولي باید د دوی په خواښه باندې عیار سي. دوهم ځینې استخباراتي معلومات باید دوی سره شریک سي چې هغه باید د چینیانو د روسانو په هکله باندې. اوس هغه د بشر حقوقو ارزښتونه چې چیرې مونږ ویلو تاسو اسلامي امارت خبره اورېدلې چې دوی د رسمیت پیژندل یا د هیڅ قسم تعامل لپاره د اسلامي ارزښتونو یو قدم هم شاته نه ځي. دوهمه مسله چې دوی هیڅ هیواد سره په یو طرف کې ځان نه واقع کوي او د دوی د پالیسي دا شی ده چې دوی له ټولو هیوادونو سره ټولو خلکو حکومتونو سره متوازن سیاست غواړي. نو که چیرې د امریکا دغه غوښتنې منل کیږي نو دغه پالیسي بیا له سوال سره مخ کیږي او د همدغې اهدافو د لاسته راوړلو لپاره کله چې امریکا چې دوه اهداف مې درته ویلې دې لپاره لار هم لري طرح هم لري. یعنی فقط په ژبه باندې هم دومره نه وایي چې اول تعامل ده دوم فشار ده دریم د اپوزیسیون ملاتړ. مننه کوم احمد زاهد صاحب وردګ صاحب او یوسف زاهد صاحب له تاسو ټولو درنو لیدونکو تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي پورې مو په خدای سپارم. خوشحاله شئ. له لیدلو مو مننه.